چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو نو خلک او صحابه ډیر زیات حیران او تشویش چې موږ څه شی وکړو، څوک موږ ته هدایت راکوي، څوک به موږ ته ژوند کې رڼا بخي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې ځای کې یو ډیر جالبه خبره وکړه. هغه وویلې که چیرته ای خلکو تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کوو او هغه ستاسو رب و، هغه وفات شوی دی، که ستاسو الله رب دی هغه نه وفات کیږي او نه زمونږ د دنیایي محدودیتونو ته محتاج دی، نو الله همیشه شته دی. ورونو خویندو که چیرته دا نصیحت زه خپل ځان ته هم کومه، که چیرته موږ په رمضان کې یو ګناه هم کوله او موږ ویل دا رمضان مبارکه میاشت دا ګناه باید ونه کړو او موږ د رمضان عبادت کوو، نه د الله رمضان ختم شوی دی. خو که چیرته تاسو د الله عبادت په رمضان کې هم کوو او رمضان نه بعد هم کوئ نو خپل عبادت ته جریان ورکوئ. حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم که چیرته مؤمن ته کله ګناه ته اراده وشي اذا ذکرت بالله فانتهوا، چې دوی ته دفتن الله په یاد شي او ګناه نه ځان لرې کړي. ورونو خویندو ګناه نه ځان لرې کوي او انشاءالله صرف دا مو وایي چې اوس رمضان نه دی، مشکل نه دی، دومره عذاب غټ نه دی، زه یې کوم ځکه الله زمونږ قاضي دی او الله زمونږ کتونکی دی او ګناهونه ځان وساتئ، انشاءالله بدل کې برته الله مغفرت، کرم، خوشحالي په دې دنیا او په آخرت کې وبخي. بارک الله فیکم.